کتین کې په پښتنه مې سلام درته کوم. نشه ډېر بد عادت ده. نشه د ژوند طبیعي ده. نشه نه صرف د یوه انسان انفرادي ژوند او زندگی تباه کوي بلکې د یوې قبیلې او د ټوټل معاشرې د تباهۍ سبب ګرځي. نن سوه یو ځل بیا په وزیرستان کې نشه ډېره په تیزي روانه ده او ډېر زیات خلک تباهۍ په طرف روان دي، خصوصا د آیس نشه ډېره زیاته شوې ده چې نه صرف بې تعلیمه بلکې تعلیم یافته ځوانونه ډېر زیات تباهۍ په طرف د دې نشې په وجه روان دي. د دې مخنیوی ډېر ضروري ده. د دې مخنیوي دپاره زه خواست کوم چې علما کرام، مشرون، ملکون، کشرون، ځوانون، تعلیم یافته، بې تعلیمه بلکې هر بشعوره سړی خپل کردار ادا کو د دې په مخنیوي کې د خپلې حصې هلې ځلې وکړو. علما کرام ته پکار ده چې د جمعې په خطبې کې خصوصي د دې لعنت په باره کې د دې نقصانات او د دې ګناه په باره کې خطبې وکړو. طلبا او بشعوره خلک ته پکار ده چې په خلک کې د خبردارۍ دپاره او د آګاهۍ دپاره واک وکړو. په علاقې کې و سیمینارونه منعقد کو، خصوصا د پولیس او د اینټي نارکاټیک ډپارټمنټ نه دا هیله لرم چې هغه هم خپل کردار د دې په روکتام کې مخنیوي کې ادا کو او د ځوانون، د طلبا او د راتلونکي نسل د دې تباهۍ نه بچ کو او یو روښانه مستقبل دپاره په میژ باندې په دې خوره باندې دا احسان وکړو. زه به د خپلې خبرې د اوښ کامل په دې سې شیرې سره راغونډې کړه. ژونده د یو نوې سهار هم کومه ښه، ژونده د یو نوې سهار هم کومه ښه، نور حوصله کومه زه هم کومه ښه، جنګه بس ته ډېرې تباهۍ وشولې ښه، جنګه بس ته ډېرې تباهۍ وشولې ښه، جنګه بس ته نور درنه قسم کومه ښه. ډېره مننه.